به خو موږ سره خان بابا ولا دې شمړه تا بیا ته بوسلو شروع بابا پرېږده خان بابا پرېږده ما پېکه خبره پرېږده بس نه پکې بیا السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو ستاسو قربان ملک شازي تاسو ته پورم کې ځل بیا حاضر دی ګران عزتمندو کتونکو نن راغلو خان کې لیت راغلو ما سره خان بابا موجود دی خان بابا سره خبر تر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی شکر ده خی ټول مخکې جدره توت په سټیک من تاسو کوي پدې یاره پدې چې زمانه یو انکر غلط سوالو کې بیا ډابو ما یار خیال کې مونږ پونه وخه خان بابا دره توی مو خو چې کله تاسو سره ملاقات شوه دی کله په پیجندلې نو خان بابا باندې مو پیجنو تاسو خپل نوم څه دی خپل نوم خزر حیات او دا خان بابا نوم د باندې چا کې خو د خپل ځل دا زما ګرینډ فادر ماته خان بابا وای جی دا سه وجود غټولو دا چې کوم وجود دی دا ځل څه وجود غټین څومره ټایم په لګي او څه کول ولا پکار دي یاره دا خو کم از کم 5 نه 6 ایئرز په لګي او دا په ډیر زیات لګي دا مطلب خوراک ورزش او ایکسرسایز آسان کار نه مطلب وجود جوړو بیا په دې منتلی بیسې ډیر زیات لګي اگر چې دوست د ورځې شپږ سره په پیس کې 300 کیلو غوښه خوري دا څه چارګان خوري نن زه به خدای د پتر هر څه دونه ایکسپنس دا وسه په هر دی غریب نه چې د مالدار د وسه بهر دی نن زبانه کې آیا تاسو چې د دومره وجود دی نو آیا تاسو تنګوي نه اصل کې زه په خپل وجود کې کمفورټیبل یم لکه ګور استاد تر څو پورې ته په وجود کې کمفورټیبل ته پکې خوشاله بس خبره ختم ورسره کوو خوشاله ده پاره ده څنګه مطلب زه په دې وجود کې اپریشیټ کیږم ما کې یو طاقت ته یو باډي دا سیدا چې ما څوک لکه بار ملکونو کې کنټریز کې دا سه کنټریز ته پکې لړم شو چې الته کو څوک اونم پیژنې چې دا یو دغه نه هغه چې ما باډي ته وګوري د مانه امپریس شي هغه چې څوک هم پیژنې نه سره بیا سیوا هغه کوي کنه فین موومنت دی د پاره نو زه خوشاله یم په دې وجود کې تاسو خو زیات تر بهر وته نشي یا سکار مرمر پیښ شي یا هسپتال ته زیات راځي چاته پوسټ نو ډېر به مشکل باندې بزینو نه زه نشم ته دا سه چې لور شم نو بدا سه لکه بس ما دا سره خپل پرسنل مسلې دي تھریټس دي راته سیکنډلی دا خبره ده چې کراوډ سم ډېر زیات راغونډيږي نو نشم دا کې دی پکې بیا مونږ خو اوریدل تاسو ارمي سره تعلق ساتي ارمي کې وي وزارت مې کې یم او بس کوم سړی ملک د پاره خدای کې مونږ ټول هغه سره یو سپورټ کوو چې زموږ ملک د پاره خو وي زموږ محب وطن دی بس مونږ ټول آرمي سپورټ کوو تاسو اکثر دی ملګرو سره ټوک ټکارې تکوي راکوي سو کم پکې پریشانه باندې وهل دي نو ډیپند کوي پای بس کنه چې څونه راچا مازه خراب کړی هغه بیا غوال خوري کنه نو دا مونږ بس خپل خو مستی کوو سیدا سې ریشای سم نشته چې را پریشان مونږه اوالو کړل یا پریشان مونږه دا وکړل زه تاسو ته خبرو کوم زموږ ملک د پښتو دی کله چې دا سيزونه بیا کیمرې نه کولاویږي پای کې کنه دا خو مونږ بس د عوام د انټرټینمنت لپاره ځان د خوشاله لپاره زور شومنت لپاره چې ما کې زور شته دا وګوره دا سیوا پارټي کما یو سپورټ کوي پارټي زه صرف ځان سپورټ کوم ما زه نه مانم چې دا پارټي نه زما عمر دي چې زه بل دي سپورټ کوم او at the end of the day بیا ما سره لګ دي ما پس ډېر پارټي زی راځي نه کوم سره صدا صدا کوي کنه انو هغه پارټي به سپورټ کوي چې موږ ته پته لګي چې دا ملک آی دا کوي خې طرف ته بوزي نو بیا به سپورټ نه بیا به کې ان شاء الله زه خو مردان نو د مردان نو به خصي یو سیټل مو درې کوم او بیا خو بس تاسو ته پته راکړو زه درې دم څنګه چلوي خلکو چې کوم څه ګلشتي کنيشته نه نو زه مطلب ګیلو خو پته دا کس نه کې چې لکه تام پیجنې تیم پیجنې کنه تنګدونه کوي کنه زه بالکل په دې پروا نشته مطلب دار سړي خپل کار ته زه دنیا ته ډیره بار خو نه راغله چې زه تاره پر خپل لکه سواچو چې ته ما پسې خو وایا ته ما پسې خو ډیره زیاته خره ته ما پسې بد وې ډیر عینم نه سی واخلا ما به خبرو باندې پروا ده سره نشته زما ګورم مین ګول دا چې ما دنیا او پیژني زه دنیا او پیژنم په یو
عزت یې وپېژندم او بس صرف نیټ له ورکوه پاکستان ورلډ سټرونګسټ مین دنیا طاقتور سړی یم نو به دا خبره د ما نه مزه راکړي ما له دا مزه نه راکړي ما پسې دوه کسان ښه ووي او دوه بد ووي زه چا سره بد نه کوم غلط کار نه کوم او خپله دنیا مې ده خپل لایف مې دی خپل یاران دوستان مې دي خپل یو کم نیمې ده خلک راځي تاسو وینئ څونه خلک راځي میلیونز اف فینس دي هر ځای ته چې ځو بس خوشحالي ګوایي سره خلک مینه راکړي خو اوس لکه دې دپاره چې زه ووایم چېرې زه یو داسې ځان نه دروغو سړی جوړ کړم او زه یو لکه سیاستدانان چې څنګه زه به تاسو له دا کوم زه به تاسو له هغه کوم مله دا خبرې خوند نه راکړي کله چا خوښېږم خو ډېره زیاته ښه ده کله چا نه خوښېږم خپل کار کوئ ما پوره مونږ ډېر ګورم بیا چې لکه خوښه مې نه نو لکه سله بیا زما څخه هر ویډیو ویوز میلیون ویوز کې راځي موږ چې ته کمنټ نه ګورو زما ټیم ناشته ور دې لپاره زه په لکونو روپۍ خپل ټیم لور کوم د سیزون د لپاره ټول سوشل اپس لپاره کنه دې باندې ورسکه هم دې دا کار دی زه خو صرف خپل کانټینټ وګورم چې بھائی موږ څنګه جوړ کو یا موږ لکه یاران دوستان منجن ما ماره دا کانټینټ موږ د یو بل ګورو مطلب یو بل پیج نو خوند راکړي هغه یزونه چې څوک پیج نو دا کانټینټ هم نه ګورو ځانم ستم وکنه چې زب آی دې مکم تر رسم زما بدو مینوال فایده کیږي بیا به چې کوم زه هر بل زه بهر وتین نشم نه بالکل ما مطلب زه یو پرایویټ سړی یم زه دونه پبلک سړی یم نه چې لکه ما ویلې ویچاره بس ما ته به خلک راغونډي او یو ډریم و چې زه فیمس شم دا انډرټیکر بم کته ګولډبرګ بم کته بروک لیسنر بم کته نو جره داسې مونږ هم شو او داسې باډیانې جوړ کړو داسې طاقت یې شي راکړي الحمدلله د نه الله سیوا یو دغه راکړو خو لکه دونه پورې سوچم نو چې څونه پورې الله مونږ له سره راکړل که نه نو د دې هر څه قابل نه و د نیوز چینل چې کوم تاسو ته افر راځي که نه چې موږ سره شپه پروګرامونه کې نه ما نیوز چینل نه شي افورډ کولی او ما نیوز افر یې ډېر کوي خو لکه داسې مطلب زما زه بس دې له صرف دغه زه چې د شوز له لاړ شم یا داسې نیوز دغه اوس ته خو زموږ ملګري تا سره فری اف کاسټ کوم خو داسې چې څونه نیوز والي نو هغې چې ما نه انټرویو هم کوي یو خپل جیب ګوري چې دغه خو اردو څنګه چل به کوم اخیره کې خپل مینوال ته څه پیغام ورکول غواړې دغه دا خو ما تاسو ته بل انټرویو کې ما تاسو دې چایي ته ما ووي تاسو ته هم چې بل ورځ مولانا صاحب راغی زموږ د جومات مولانا صاحب د هغې وی چېرې خان بابا ته مونځ له نه راځي حالان کې ما ته سکیورټي تھریټس دي د داسې ډایرکټ کراوډډ ایریاز ته نشم تللی څونه چې زموږ انتظامیه د ډي آی جیز دي آی جیز دي د هغې طرفه که نه مونږ په دې منتلي میټینګز دغه کړي دي چېرې لکه زه نشم تللی مطلب تھریټس داسې دي خو بیا هم د الله په کور کې بس هغه ټایم مړه کې دغه راغی چې مرو خو بس مړه دي شو خو اوس به دې مونځ د خامخا ځو مولانا صاحب یو دغه شان دی کړو خفه کېده نو زموږ د دې جومات مولانا دی انور مولانا صاحب نوم دی نو بس زه لاړم هغه له ما یاره مولانا صاحب سره راغلی و الله له تلې به خو تاله له دعوت راکړه زه رالم حالانکې مونږ ځو جومات ته دغه ته خامخا دا خو زموږ اسلام دی دغه خو بیا دا چې مسلې پکې ډېرې زیاتې دي یاره چې ما هغه جومات ولي صرف یو صف ډاکو او دا یې نه څو ورځې مخکې دلته زموږ په فارم هاوس کې پروګرام و دا فارم هاوس د سنګرز راغلي ډانسرز راغلي دا فارم هاوس هم بسه ډاکو سپیمو پورې پښتو کې وته وي که نه هسې لکه د خپل سوچ خبره ظالمان ډنګ در ټینګې نه دي جومات ته څوک ځي نه نو خیر دا کوئ هر سړي خپل قبر ته زه تاسو د سره منې کوم نه هر سړی به خپل قبر کې سملي او خو دا جوماتونه هم لږ راډکې که نه نو دغه خبره نور هر سړی په خپل هوښیار دی زه به څه دي ته دغه ورکړم د سوشل میډیا دور دی هر سړی د ځان نه سیوا لږ هوښیار دی او پوهېږي په ځان ته یې سوچ وکړي چې څه والا ښه د هغه دی کوي چې څه والا بد داړو کوي دی نه جی بالکل دا خان بابا دي سر مو خبر ترو گپ شپ مو سره لکو یقینا تاسو به موږ د فرم عزت خوښ شي وي هم دې سره چې کوم دې موږ لره کې اجازه ته چې چرته مې الله پاک مو خوشاله ساتي آبادم ساتي بریالیم ساتي د الله پامان